تېره شپه د سمنګان او بلخ ځینې سیمې د ریختر په کچه 4.3 درجې زلزلې ولړزولې چې په خلم ولسوالۍ او شاوخوا سیمو کې د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړ. د ملي دفاع وزارت ژغورنې او انجنیري ټیمونو د تاشقرغان تنګي لاره بیرته خلاصه کړه. ټپیان روغتونونو ته ولېږدول شول او زیانمنو سیمو ته بیړنۍ مرستې ورسېدلې. د عامې روغتیا وزارت پر وینا تر دې دمه له 100 زیات کسان شهیدان شوي او له 300 زیات ټپیان دي. خو د ژغورنې ټیمونه او روغتیایي ټیمونه لا هم په سیمه کې بوخت دي. په همدې حال کې د برېښنا وارداتي لینونه د زلزلې له امله پرې شوي دي، خو تخنیکي ټیمونه هڅه کوي چې جریان ژر تر ژره عادي کړي. برادرای عزیز سنگایی که میبینید سر سرک عمومی دان تنگی تاشقرغان است. د هیواد شمال زون په تاشقرغان تنګي کې هغه عمومي لار چې د تېرې شپې د زلزلې له امله تړل شوې د اسلامي امارت دفاع وزارت اړوند د 209 فتح قل اردو د ژغورنې او انجنیري ټیمونو په هڅو بېرته د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه. د افغانستان ملي دفاع وزارت اعلان کړی چې د زلزلې له امله زیانمنو سیمو ته د ژغورنې ټیمونه او بیړنۍ مرستې رسېدلې دي. د دفاع وزارت په وینا د عملیاتو پر مهال د غره له ښویېدو بند پاتې هیوادوال وژغورل شول او ټپیان د عاجلې مرستې لپاره نږدې روغتونونو ته لېږدول شوي دي. د رئیس الاسلام د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه لیکلي بیګانې زلزلې په بلخ، سمنګان او بغلان کې ځاني او مالي زیانونه اړولي. د مړي د شهیدانو لپاره د جنت فردوس او ټپیانو د بیړنۍ روغتیا غوښتنه وکړي. د مړي په خبره د اسلامي امارت اړوند ټول مسؤلین او بنسټونه په سیمه کې بوخت دي څو اړین خدمات او بیړنۍ مرستې خلکو ته ورسوي. په همدې حال کې د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي تېره شپه شاوخوا 1 بجه د سمنګان ولایت د خلم ولسوالۍ او شاوخوا سیمې د زورورې زلزلې له امله ولړزېدي. د وزارت ویان ویلي له بده مرغه د دې زلزلې له کبله له 100 زیات په شهادت رسېدلي او له 320 زیات تر اوسه ټپیان دي. د تېره شپه د هیواد په ځینې برخو کې زلزله رامنځته شوې. له بده مرغه چې په بلخ او سمنګان ولایت کې نږدې 320 تنه زموږ هیوادوال ټپیان شوي دي. البته شهیدان هم تقریبا د 100 څخه پورته دي. د معلومات تر اوسه پورې ابتدایي ارقام دي. زموږ د ژغورنې ټیمونه همدارنګه روغتیایي ټیمونه په سیمه کې موجود دي. د افغانستان اسلامي امارت د عامې روغتیا وزارت د رهبرۍ لوري ټول روغتونونو ته امر شوی تر څو آماده اوسېږي هغه ټپیان چې لا هم په سیمه کې موجود دي د هغوی لپاره روغتیایي خدمات وړاندې کړي او د هغوی په ژغورنه کې کار وکړي. البته بېلابېل ادارات په دغه برخه باندې بوخت دي او د عامې روغتیا وزارت هڅه کوي چې د هغوی سره په ګډه باندې د خپلو هیوادوالو د ژوند ژغورنې لپاره کار وکړي. په همدې حال کې د افغانستان برېښنا شرکت ویلي چې د تېرې شپې له زلزلې وروسته د ازبکستان وارداتي برېښنا په 2 ځایونو کې له نایاب آباد څخه تر سمنګان او له خلم څخه تر پلخمري پورې پرچاو شوې ده چې له امله د پلازمینې کابل په ګډون بغلان، پروان، پنجشیر، کاپیسا، لوګر، پکتیا، غزني او میدان وردګ په بشپړ ډول د ازبکستان له وارداتي برېښنا څخه بې برخې شوي. ګرانو هیوادوالو ته خبر ورکول کیږي چې تېره شپه 1 بجه له زلزلې وروسته د ازبکستان وارداتي برېښنا مزي په 2 ځایونو کې له نایب آباد څخه تر سمنګان او له خلم څخه تر پلخمري پورې پرچاو شوي دي چې له امله د کابل په شمول د بغلان، پروان، پنجشیر، کاپیسا، لوګر، پکتیا، غزني او میدان وردګ ولایتونو باندې په بشپړ ډول برېښنا قطع شوې ده. سره له دې چې هماغه شپه مهال د برېښنا ټیمونو لومړني تخنیکی اقدامات تر سره کړل خو مزي بیرته فعال نه شول. له همدې امله تخنیکی ټیمونو ته دنده سپارل شوې چې د برېښنا بیرته نښلولو لپاره د لینونو مسیرونه بررسي کړي. همدارنګه د تاجکستان وارداتي برېښنا لینونه تر کندوز پورې هم پرچاو شوي دي چې له امله هغه ولایتونه چې برېښنا یې له تاجکستانه تأمینېږي له برېښنا بې برخې شوي دي. د افغانستان برېښنا شرکت تخنیکی ټیمونه په بیړني ډول د دواړو مسیرونو د بیرته نښلولو لپاره عاجلانه اقدامات کوي. له ټولو درنو هیوادوالو نه په ډیره مینه او احترام هیله کوو چې په دې برخه کې د برېښنا تر بیا وصل کېدو پورې له حوصلې او زغم څخه کار واخلي. د یادونې وړ ده چې د امریکې د جیولوژیکي سروې ادارې په وینا د زلزلې شدت 4.3 درجې و چې مرکز د افغانستان په شمال کې د مزار شریف ښار ته څیرمه د خلم ولسوالۍ سیمه ښودل شوې ده. د زلزلې اغیزې د بلخ، بغلان او سمنګانو په ځینو نورو برخو کې هم احساس شوی دی.